درنا لار دی څارلې ای د حسن کلی والا د سپوږمۍ څکنۍ ورورا اتل والا پګړۍ والا سرخندانا بدی یاد وی د تاریخ پتان تو لیکو سرخندانا بدی یاد وی د تاریخ پتان تو لیکو تدستورو لکالای د دیرون جهان مشالا مسکت السلام علیکم ورحمۃ اللہ ستړي مه سئ په خیر یاست خیریت دی کراري ده د کوم ځای سره رالاست ښه چیرې ځئ ښه مجاهدینو په مناظر دی مشکل خو به نه یې ښه د امنیت له لحاظه ستاسو طرف ته که مشکل خو به نه وي برخور دی مجاهدین باشی ما چطور هست خیر خدای مرسی خوب هستی بخیر هستی از کجا میایی خیریت خوب بود کدا مشکل خو نه به از امنیت راضی هستی شما الان کجا میری خوب هستی هستم کدا مشکل چیز خو نه سلامت خیر خیر بینی زنده باشی چطور است سودای شما کاربار است کدام مشکل چیز خو نداری شما کدام مشکل خو نداری از لحاظ امنیت شما کدام مشکل چیز نداری خیر خوب هستین بخیر هستین دکان شماست؟ بله چطور است کاربار شما؟ شکر هزار بار شکر چیزی که مقرر است میرسد دکان شما تا چه وقت باز است؟ این 24 ساعت است 24 ساعت کدام مشکلی امنیتی خو نداری یا دیگه مشکلات کاربار شما سودای شما خو میشه میشه انشالله چیزی که مقرر است از طرف پروردگار میرسد از مجاهدین امارت اسلامی راضی هستی شما حسن کلی والا د سپوږمۍ څکنۍ ورورا اتل والا پګړۍ والا سرخندانا بدی یاد وی د تاریخ پتان تو لیکو سرخندانا بدی یاد وی د تاریخ پتان تو لیکو تدستورو لکالای د دیرون جهان مشالا ګرانو هیوادوالو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ او تاسو د روان لوی اختر په درشل کې یو نو په همدې اساس د بلخ ولایت امنیه قمندان الحاج بن عبدالرازق راشد صاحب و ټولو امنیتي ځواکونو ته جدي سپارښتنه کړې ده چې هر یو پر خپل مسؤلیت باندې خپل ځانونه مکلفه وګڼئ د اختر په شپو او ورځو کې مو امنیت نور هم تأمین او قوي کړئ خپلې سیاحتي ګزمې چکمینونه او نور امنیتي تدابیر مو 24 ساعته فعاله کړئ تر څو مو ګرانو هیوادوالو ته د امنیت په بخش کې کوم مشکل ایجاد نه سي کوم کسان چې د بهر او نور ولایتونو څخه په اختر کې و بلخ ولایت ته راځي و هغو ته مو هم دا ډاډ او اطمینان دی چې خپل اختر مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره ولمانځئ الحمدلله هیواد مو اوس د رښتینو اتلوالو په لاس کې دی هېڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د ځورېدلي ولس خوشحالي واخلي الحمدلله زموږ ولس ته اطمینان دی موږ ګزمې او چک پینونه 24 ساعته فعاله دي نو موږ شاراو باندې هم ګزمې لرو په ولسوالۍ کې هم ګزمې لرو نو دښمن ته موږ هېڅکله دغه نه ورکوو چې موږ امنیت ته تاوان ورسي یا مشکلات جوړ کړي نو ولس ته موږ اطمینان دی چې امنیت تامین دی تدستورو لکالای د دیرون جهان مشالا که قبول بدری طالب شم د خوږو سترګو یو دتا که قبول بدری طالب شم د خوږو سترګو یو دتا حنسنا به ادا کړم سر بجګ نکړم له خیاله حنسنا به ادا کړم سر بجګ نکړم له خیاله درنا لار دی څارلې ای د حسن کلی والا
د سپوږمۍ څکنی ورورا اتل والا پګړی والا سرښندنه به دې یاد وي د تاریخ په تاندو لیکو